که د عقل د همه خلکو یکسان وای که د عقل د همه خلکو یکسان وای نو بایده ده چې هر یو سړی لقمان وای د دې لال قدر بنو په دنیا کې د دې لال قدر بنو په دنیا کې کدا واړه کاڼي لال ده بدخشان وای پشکرو به د هر چا کره پراته وو پشکرو به د هر چا کره پراته وو کدا در لکه گلی هسی ارزان وای سه حساب به په هیڅ ځنګل کښې نو سه حساب به په هیڅ ځنګل کښې نو که درمې واړه ګني د هندوستان وای په خوراک به خرو غویو نه قبلولای په خوراک به خرو غویو نه قبلولای که د بر د ونې پاڼې واړه فان وای دا ټپوس به هم په لاس د باچا ناست و دا ټپوس به هم په لاس د باچا ناست و که د باز او د شاهین غوندې شان وای د لیلا او د مجنون مینه به هیڅ وه د لیلا او د مجنون مینه به هیڅ وه که همه خلک لیلا او مجنونان وای ما خوشحال د حقیقت په ژبه وویل ما خوشحال د حقیقت په ژبه وویل دریغه دریغه که څوک پوه په دا زبان وای دوستانو که چیرې تاسو د شعر او شاعري شوقیان یاست نو دوستانو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن چې کوم د زنګ نشان دی دا مو ووهئ در سره ځکه چې موږ وخت په وخت باندې شعرونه زه خپل او د نورو مختلفو نوموړو مشهوره شاعرانو شعرونه هر ورځ تقریبا یو شعر پورته کوم دوستانو بالکل به ستاسو د خوښ وړ وګرځي انشاءالله دوستانو زما چینل در سره سبسکرایب کړئ لایک یې کړئ او کمنټ هم وکړئ دوستانو چې زموږ زیار ستاسو خوښېږي که نه خوښېږي دوستانو دا څه زیار چې موږ کاږو دا فقط ستاسو لپاره کاږو دوستانو نو موږ پر تاسو حق لرو چې زموږ چینل چې هر وخت تاسو ویډیو ګورئ د سبسکرایب بغیر مه تېرېږئ دوستانو ځکه چې په دې ستاسو هېڅ تاوان نه دی او موږ ته ډېره ګټه راورسوي دوستانو هر وخت زموږ ویډیو وګورئ نو په اخر کې اول ویډیو وګورئ او بیا ضرور زموږ چینل ته تاسو سبسکرایب کړئ نه وي اول وار وي تاسو زما ویډیو ګورئ نو ضرور زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ د بیل آیکن هم ووهئ او لایک یې هم کړئ د لایک بټن هم پر ووهئ او کوم چیرې وخت درلودی نو په کمنټ باکس کې کمنټ هم وکړئ چې زموږ زیار ستاسو خوښېږي که نه مننه ژوندي اوسئ کور مو ودان